بالکل تاسو یو ټکر په 2010 کال کې ولیدل چې د ټول دنیا هغه سره سقوط وکړ، اقتصاد سره سقوط وکړ. امریکا په سقوط کې هم د اوس په میلیارډونو ډالر خپل امریکا په داخل کې قرضدار ده. د امریکا خلک خپل اولادونه خپل ځان سره ټول خودکشي وکړه په دې خاطر چې د بیکاری ده او د اقتصاد ضعیف شوی ده. دوی اقتصاد صفر ته رسېدلی، خلک د دې دوی نه ملاتړ نه کوي، پیسې نه ورکوي د تمویلونه نه په پارلمان کې نه په کانګرس کې، نو دوی مجبوري دي وځي او دوی وایي د جوزي دوی نور افغانستان ته دغه شل پر راغلي. پاکستان خبره دوی ومني چې یعنی پاکستان ورته غوښتنه کوي تاسو ولې د نږدې متحد د ملګری ده د هغوی په غوښتنه به دوی د پات شي. پاکستان باید امریکا د پاکستان خبرو ته به سرګدي، خو په دې کلکې چې تاسو پات سي خدا په باندې منی چې تبا ډیولاند ته رسمي کې تبا د منافع د کوم حکومت سره راغلي چې 15 کال نور به لغنه ورسره به 15 کال نور نه 10 کال نور چې کوم ماتم په منګ راغلی دا دوی به دا به یقیني کوي چې د ما نفع د ما ګټه به دوی ساتي. دا کوم د څه وکړه کچېره ته وګورم دا اوس په عبد الله بن باندې پاکستان، ایران، هندستان، روسیې، انګلستان، فرانسې امریکا سره دونه مصرف کړی و چې د ټول کمپاین مصرف ورکړي و. دوی ولې دا من کامیاب کو خلک براونی خو خلک راووتل بل اخره په دې باندې تهمت ولګاو چې دا درغلي سوي دي. بیا تاسو وګورئ چې د دې ایجنټانو اوس د تاسو د مملکت د حکومت د لاسپوڅ حکومت سره ایجنټان سره د ما په تور مثال د ما ټلیفوني مکالمه سی ای ای په تاسو درکې چې واخله دا درغلي سوي دي ته دا ثبوت کا نو زه چې تاسو هم د ایجنټي ونکم ته تا خدمت په دې شکل ونکم ته ما سره دام کوي ګلا دې هدف دی یعنی بالکل نه تاسو خوشاله اوسئ. جمال خان صاحب ګوري په باس کې را څرګنده شول چې امریکا دلته د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره سندې کړي. مخکې تاسو ویل چې پاکستان د افغانستان د خلکو په غم باندې نه درديږي بلکې هغه چې دلته ستونزې مشکلات وي هغوی خوشاله وي. دلته د دونو مندانو ترازو چې د امنیتي تړون مسله کله مطرح شوله او کله په خبرې کې دي دوی په خپل کمپاینونو کې په واضح ډول دا خبره کوله پرته له هر ډول شرایطو چې کوم وخت ورسېدو موږ باور کړو چې امنیتي تړون لاسلیک او امنیتي تړون چې د امریکای شتون په افغانستان کې تضمینوي دا غوي د پوځیانو پاتې کېدل څه فکر کوي دا د دوی یو سیاسي تیروتنه ده او کنه دلته دوی د امریکای د پوځیانو په پاتې کېدو کې کومې ځانګړي ګټې ویني. محترمه افغانستان 4 ولایته د 330 ولسوالۍ ده او په دې یو ځای کې امن نشته. امن نشته نه اول دې سره کې غلجوی کې ورته سیداز رنواټی پراته ده د ماغه ولسوالۍ نفرې دا اوس هم پاکستانیان پکې پراته دي او د پاکستان قومندب کې چلیږي او خپل د ما پولیسو ته د امنیت ته ملي ته د دیو ته معاش نه ورکول کېږي. اچھا بولی چې هغه پیسې اخیستي په لجوبو کې اچولي زخمیان په یو ځای په بل ځای کې پراته دي. ساته نیم زخمیان کابل پورې رسېدلي دي. بل داسې وای پښتو کې متل دا وای ننګ په غلا جنگ په وسله او کار په پیسې او عزت او زندگی سے دا په ابرو یعنی په عزت زندگی سے دا په ابرو باندې سینه ابرو د خوي سي ژوند د خوي سي د ابرو ژوند د خراب سي کاغذ زندگی څه کوي. امریکا ماما کې تاسو ټول سدي له خاپه نه راغله پوسټي پاکستان ته خوش کړی دوی دغه هدف ده چې رئیس جمهور نه ولا کلاقت څوک یې نامید کړته ته خي چې زه وخت کې تلاړم وا چوکۍ پرته و زه شام ځوند او سردار ولیم ځوند او دا ته یو څو پلاستیکي چوکۍ پرته وي نو شي نه او نن کار شو جنگ وسو مرګ وسو موږ نه وایي دا نه ده یا صحیح ده خو سره کوم څه پلاستیک نه کده دا نه د شپې باندې ځلان کنه او دا کردم دا یو ساو وسو چې د غوی د ریته قدرت ورکړه په دې ټولو پرګانو باندې حکومت کوي. دا ساو کړي دا د سترګې د قانون او تاریخ څه شي هغه لیکي چې څه کړي. دوی اوس امریکایان غواړي چې دلته پاتې شي دوی ورته هغه کوي بل چې قرضې اندانه کړي چې 14 کال کې نه سلا ورکړه نه ټوپ ورکړه نه تیار ورکړه نه ټانک ورکړه او دوی وایي چې دوی وایي چې موږ اوس وځي دا مازیګر وځي دا وځي په مخه زیړی ګلونه
چې چېرته کوم مجاهدین دي کدا دي که هر څوک دي په غرو کې دوی کارتونه یعنی تاسو دي یو کارپو په توګه باندې د امریکای د پوځیانو یا د نورو بهرنیو وطن د افغانستان په ګټه ویني یعنی موږ دې چې په ګټه ویني چې دغه څه مجاهدین چې دا څه راځي دا یو ځای ته ځم زمام واسکټ تلاش کیږي ټلیفون می تلاش کیږي دا څنګه له وسلو سره راځي او دین نه وځي او بیا یا په میدان وي یا مثلا دا خپل دغه خارجي کړي دي چې دا رانه باسي خپل امریکا ته خپل امریکا ته سومالیا سره جنجال جوړ سپاره بو کې تو سو ایران تلته څه حسابونه جوړيږي دا ټول هم دغه کوي چې د موږ حکوم لکه تلاوی دي معدنونه دي نامور شه دي دغه تستر کې پټیګړي ولا کنه هیڅ خبره او صدقه دوی سوي چې وڅ خدای دې مازیګر وباسي ټول مندانو کله څه خبره او مندان تړون نسل کوي یعنی د دې ورور خبره عام پتايت سره ځوین چې قرضې امضا نه کړی چې په دوره هغه کې اته د ناموس کنځل د توسو د داک سره خطا سو قبل جل عین کودتا د داسې د چا د رئیس جمهور سره خل د تسپینه کودتا او خو چې دوی ونه رسید هغه له خبره ده هغه د علیحده کار ده او بیا چې قلبا زده شوی ولې د رئیس جمهور ته سپک نظر وسی ونه چې هغه امضا نه کړ بیت اشرف غنی و چې عبد الله و چې قطع امضا نه کی او بس کاغوانان دوی خو موږ دغه ته کوو چې تورګه د مشارکت کې څه کیږي څوک برنده کیږي چې الته د خلکو لاسونه پریسي مال لګیدل خزي لګیدلې ملسوي دي وردو مرسوي د پولیس مرسوي ده دا مرسوي ده او دی راځي په خپل سرمانځ کې جوړای کې یا د بل په ځانګړي را خیر شو روان غیر پښتانه دي چې د بلوا دي نه سي تاریخ نه سي او دي پردیشاته خبرې وي که بیا دا کار کیږي چې دی دغه ته قدرت ورکړي او نور پرګنې پندسي پریږدي امریکا قاتل د افغانانو په ګډه نه دا هغه کې متل دا و د کلی په کلی دښمنی دا خو فقیر تصویر دي افغانان دوست نه لري بیا بل خصوص پښتانه ارچې د پښتون کورلان ده ارچې کوم پښتون په غټه چوکۍ مخاله ولې پښتنو ته امریکا نور یا په خپل پاکستان دغه د ضدیت او جدت هغه سردریز دي هغه پردي اجنبي نه پریږدي هغه خراب کارونه نه پریږدي هغه د کارونه زما یادو پښتانه ځکه نه پریږدي هغه دا سبا تړون کې یادا کې ما باندې راځي امام مولانا وطن بیان د تر جیلما تر اسمانه تر بخارا پورې ده تر اسپانه پورې د شاه محمود ولې د اصفهان په اته و شاه حسین په اته د برتانیې هغه کې پاکستان نه راځي رمانه ډیر تر ګرځو د خبرونه په دې برخه کې ولنډه د ملورو د مې رسبیر ته باس تر ګرځو رزق صاحب دغه یو مسله چې مخکې جبارخیل صاحب نه پوښتنه وکړه دغه دوه محقق نوماندان چې تر اوسه پورې فعال اعلان نه دي خو دغه سي معلومیږي چې دوی جوړجاړي باندې اخته دي او دغه سي حکومت به جوړوي چې هغه تر ډیره بریده کارپوهانو چې ولسته د منلو وړ نه ده ځکه ولس د خپل رائے پایلې وختي او هغه سي وخت چې د ولس پر ولګي چې هغه ونه شو د دوی دغه ډول یو نظر چې دوی وایي چې موږ به تړون لاسلیک کو او د امریکا شتون دلته تضمینوي یا مثلا هغوی سره تړون لاسلیک کوي یا زمینه برابري چې هغوی دلته پاتې شي جبارخیل صاحب وایي چې امریکا په دې تیر کلونو کې هم په ګټه نه تمامه شوې دوی سره لدی چې ځانونه سیاستمداران وایي د افغانستان حالات وکتل جګړه وکتل اوسنۍ جګړه چې په افغانستان کې هر ورځ نه امني وژنې دي څنګه دې تزریح کړي د کومو ګټو لپاره او آیا دا یو سیاسي تیروتنه بولي دي دوی او کنه نور هغه مسلې دي چې دوی مجبور کړي دي چې دوی به تړون لاسلیک کړي مننه زه به اول لږ بیرته دې خواته راسم له دې سوال جواب نه مخکې د افغانستان ته د امریکایان راغلل دو ډېر چیغې وکړې ډېرې وعدې وکړې موږ به دلته اصلاح راولو موږ به دلته حکومت جوړوو موږ به دلته دیموکراسي راولو موږ به دلته اردو راولو موږ به دا اردو جوړوو موږ به دا وکړو موږ به دا وکړو دا خو تاسو ټول موږ وینئ څه چې نشته هېڅ یې ونه کړه دیموکراسي هغه دیموکراسي د سنن جان کېږي بېرته ما ته بیا رئیس جمهور ټاکي ما ته صدراعظم وزیر ټاکي ټاکنې ما ټاکنې دي چې ما رایه ورکړه د ما رایه ایسته سوی یعنی زه هېڅ یوه رایه راغله قوي هغه د جان کېري وه چې په ټولو یې ومنله بل اردو د مهاجرو اردو ده افغانستان یو اقتصاد ځپلی مملکت ده وران شوی مملکت ده اقتصاد نه لري هغه د خپل د مامور معاش پیسې نه لري نو هغه به څنګه اردو یو اجیره اردو وساتي اردو مهاجره ده پولیس مهاجر دي امنیت مهاجر بل بیا په دو کې په راس کې ټول بد اخلاقه بې سواده بې حیثیته او بې عزت خلک په قدرت کې ناست دي چوکۍ د دو قدرت هم دوی سره ده زه به دلته یوه معقوله ووایم بیا بېرته جوابو ته راسم
یو وخت کې هغه راغی فاس ونیوه د یونان نه الکساندر د ګریټ یا الکساندر کبیر څه ورته وایي دا راغی ایران ونیوه کله چې د ایران ونیوه داسې د خلک ولیدل د حالت لیدسېدو د کلتور هم ډېر مخکې ده فرهنګ ډېر مخکې ده د خلک ډېر پوه خلک دي نو دا تعجب خاصه چې زه اوس په دغه سره حکومت وکړم د خپل یو ډېر پوه هغه چې هلته د دوی هغه روحاني شخص په یونان کې هغه ته یې دغه ولیږم په خپل مملکت کې هغه خپل یو خط ولیږه چې زه داسې مملکت راغلم دلته څنګه وکړم زه څنګه حکومت دلته وکړم نو هغه ورته یوه مقوله راولېږله چې ته په جامعه کې د دوی احمق سړی راواخله هغه په حکومت کې نه وه کوم یو چې د تدبیر خلک دي با نفوذ او با عزت او با آبرو خلک دي یا به آرامه کینی یا به ملک پرېږدي نو په افغانستان کې اوس همداسې سوې ده زه اوس د تا دواړه کاندیدانو ته راځم کله چې امریکایانو راغله دوی توسو پر لغنه وروسته د استعماري معقوله همدا شوه چې احمق راغله په قدرت کې نو هغه ښه هوښیار خلک او ښه خلک با تدبیر خلک با عزت او با آبرو خلک چې دي دا به یا ملک پرېږدي او یا به ځان ګوښه کوي چې بدنامه نشي نو تر نن پورې دا روانه ده همداسې په د هندوستان یو وخت کې صدراعظم هغه وویلې چې د استعمار دوه بنیاد دي خائن اقلیت او جاهل اکثریت چې متاسفانه دا دواړه موږ په افغانستان کې لرو دلته چې اوس موږ راسو رئیس جمهوري ته یا قانونیانو ته د منګه مشکل دا ده چې په افغانستان کې احمق نه احمق ترین راوصل باندې په قدرت کې کېنول او دا کار امریکا وکړ دا کار امریکا انګلیس وکړ احمق ترین من په سر کېنول بیا ابرو ترین په من په سر کېنول بې عزت ترین خلک په من په سر کېنول مجرم ترین خلک په من په سر کېنول حکومت په تسلیم کړ هغه څه رقم ده دیو خصلت څه رقم ده په خط کې تاسو سکانر ته ویلو چې هغه د بازار چاته په قدرت راوصله ده کېنول ده هغه ته به سلام اچي او چې څوک را پیدا کېږي دغه مقابل کې هغه به وشي په افغانستان کې موسم د سیالات ده نو دا دواړه کاندیدان امریکا ماته راوستلي دي یوې معقوله سړی و موږ ډېر پسې ودرېدلو موږ ډېر ټپکې وکړې موږ د هغه علمیت او شخصیت او هغه ماضي موږ ولیدله چې په وینو نه لاس په وینو کړی و نه په فساد کې کړی و نه داسې خراب ماضي درلودله علمیت یې درلوده شخصیت یې درلوده خلک یو څه اندازه په دې پسې سوچ دا کېدی شي لږ ریفارمز راولي په افغانستان کې ریفارمونه وکړي کېدای سیستم را جوړ کړي اقلا که دی 10% ریفارم نه ولي د بل لپاره به دا پچوي خو متاسفانه دغه خلک سپار کړله د دې لپاره چې امریکا له ځانه وښي که چېرته دا ونیسي زه یو غږ وکړم نو یو 2 لکه نفر خو راوځي چې تا مقابله دي د نورو مقابل کې وجنګي او همداسې هم کېدلی شوه دې خواته د بلو موازي حکومت اعلان کړ چې شر و فساد حکومت زه ورته وایم موږ د درې حکومته کې ده سره چې امریکې درېمګړیتوب یا مثلا راغله دلته مزګړیتوب په خپله جنګیر راغی دا په خپله باندې افغانستان کې یو ډول ګډوډۍ ته لاره هواره نه کړه اصلا دا همداسې دا ډرامه اوس را جوړه شوې وه دا ډرامه را جوړه شوې وه ګورئ دغه چې موږ ووایو دلته چې وویل شو چې دا انتخابات کې درغلۍ شوي دي د ثبوت چا درکړ د دې دا ټایپونه تلیفونه ټایپ شوي دي د دا اوازونه ثبت شوي دا چا ورکړ د والي دې شوي دي د وزیر دې شوي دي د رئیس دې شوي دي په سطحه د دې اشخاصو چې د هغه مستقیما د جمهور سره کار کوي د هغه اشخاصو تلیفونونه ثبت شوي دي او دا تا درکول کېږي چې واخله دا چې څه به درکړي دا ته همدغه هغه لپاره ګډوډي را جوړه کړي بېباوري را جوړه شي بېباوري را جوړه کړه خپله په منځ کې راغی هغه شخص هغه شی چې ده غوښتله چې د ټولو متحدینو او د مخالفینو خوښه پکې وه هماغه ترې وکړه کومه ودا ډېره مننه خوشحاله اوسئ جبار خیل صاحب تر ډېره بریده ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دا اوس په افغانستان کې کومه جګړه روانه ده چاودنې کېږي په مسجدونو کې همدارنګه په لویو لارو کې عام خلک ماشومان مېرمنې سپینګیري وژل کېږي وایي چې په دې کې بهرنۍ کړۍ لاس لري ستاسې له نظره کومې ځانګړې کړۍ دي او د څه لپاره دغه ډول ولس راوژني او هره ورځ موږ ولس دا واقعیت لري ولې یو ته دا طالبان دي چې هغه کې چاوده بل سړي کړي دوی دا موږ وکړه دا شی اما دا دروغ دي دا شخصا چې تاسو دغه ماده امضا کیږي دغه ډزې به کیږي یعنی دا معنا چې دغه څه حساب دغه پلانونه چې جوړېږي د امریکا جوړوي
د امریکا سیاسي د افغانستان حکومت او ځان ته احتیاج کی چې تر کم کار پکې کده کوله تر اوسه یو تیارې ورته زه درته بل چې ورته دا د لسکال څه وکړي چې د دوی دغه کړنه د افغانستان د ولس په وړاندې یو